ګرانو دوستانو، نن مې درته د واتساپ دوه داسې خوندور سټینګونه راوړي دي چې له هغو څخه به تاسو ډېره زیاته فایده واخلئ. نو ګرانو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو باقي ستاسو خوښه دی زموږ چینل در سره سبسکرایب کوئ او که یې نه سبسکرایب کوئ، ویډیو ته لایک ورکوئ او که یې نه ورکوئ. نو نور مو وخت نه نیسم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګرانو دوستانو، اول به راسئ تاسو واتساپ ته. کله چې واتساپ ته رالاستئ، دلته به په دې درې ټکي نشان دا تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، نو بیا به راسئ دا پای اپشن تاسو ته ښکاري، په دې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. بیا به راسئ دلته به دې اکاونټس په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، دا پورته اپشن پرایویسي باندې به کلیک وکړئ. کله چې پرایویسي باندې کلیک وکړو، نو دلته دا ریډ اپشن تاسو ته ښکاري. دا اپشن په واتساپ کې ډېر خوندور اپشن دی، ډېر خوندور سیټینګ دی. د مثال په تور که چیرې موږ ته په واتساپ کې څوک میسج راولګي او هغه میسج موږ وګورو، نو هغه کس ته پته ولګېږي چې دا زما دا میسج وکتلو، نو دی ولې ماته جواب نه راکوي. که چیرې موږ دا سیټینګ پکې وکړو، دا اپشن پکې بند کړو، نو بیا چې موږ ته په واتساپ کې هر څوک میسج راولګي، نو هغه میسج موږ وګورو، نو هغه کس ته به پته هم نه لګېږي چې دا زما دا میسج وکتلو او که یې نه وکتلو. ډېر خوندور سیټینګ دی. که چیرې تاسو داسې غواړئ چې د کوم کس میسج چې موږ وګورو او هغه کس ته پته هم نه ولګېږي، نو بیا دا سیټینګ ضرور په خپل موبایل کې وکړئ. دا سیټینګ دا نه دی، دا به داسې آن وي، تاسو به یې داسې آپ کوئ. کله چې دا آپ کړو، نو بیا په واتساپ کې تاسو ته هر څوک میسج راولګي، نو هغه میسج تاسو وګورئ، نو هغه کس ته به پته هم نه لګېږي چې دا زما دا میسج وکتلو او که یې نه وکتلو. نو اوس راځو دوم سیټینګ ته. دوم سیټینګ دا دی، دا ګروپ تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا پورته اپشن چې دی، دا ایوری ون، دا که چیرې تاسو دا ورته انتخاب کړئ، نو بیا به هر څوک تاسو ګروپانو ته ورچولی شئ، یعنې هر څوک به کولی شي ستاسو ګروپانو ته ورواچئ. او که چیرې تاسو دا دوم اپشن ورته انتخاب کړئ، نو بیا به صرف تاسو په خپله په ګروپانو کې ځان جوین کولی شئ، په ګروپانو کې به ځان ایډ کولی شئ، نور څوک به نشي کولی چې تاسو ګروپانو ته ورواچئ. او که چیرې تاسو دا دریم اپشن ورته انتخاب کړئ، نو دلته به صرف هغه کسان تاسو ګروپ ته ورچولی شئ، کوم کسان تاسو دلته ورته انتخاب کړئ، ستاسو د خوښې کسان تاسو دلته ورته انتخاب کړئ، هغه کسان به تاسو ګروپانو ته ورچولی شئ، نور څوک به نشي کولی چې تاسو ګروپانو ته ورواچئ. نو ګرانو دوستانو، دا و زموږ نننۍ ویډیو. که مې ویډیو خوښه سوي، یوه دعا ضرور راته وکړئ، او دا لایک، شیر، فالو دا پر تاسو دی، که یې کوئ او که یې نه کوئ، خو یوه دعا ضرور راته وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله.